اختر تیارې نه ګوره اختر یوازې په ګلونو راځي په ګلونو باندې اجره کې به ګلونه لګ بالکل بالکل په کورونو کې اجره کې خو مرزا صاحب ډېره خواري کړې خیر دا ګوري ښه مامجي دا ګاډی راوستې دی پل د بوټو نه ډک کړی دی او مامجي دا چېرته وړي خرڅ دپاره وړي کوم ځای ته وړي میلې له وړي ښه 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 دا ګوره ډېر زبردست دا ژیړ ګلاب پکې ډک شوی دی زما فیورېټ کلر دی خو ډېر ښکلی دی وروسته یې پکې نه ګلونه ایښي ټول بوټي موټي پکې ایښي ښه زبردست تیار کړی دی تش دی کو میلې نه راغلی ها چمچم و اوکې دا جزاک الله جزاک الله ګلې ده ګلې پیر صاحب بس سلو پکې ځکه نه شیشه ماتوي پیر صاحب سلو سلو ځه پیر صاحب سلو سلو ځه ګلې ده ښه السلام علیکم هلکه لاس لږ راکړه راس راکړه داسې السلام علیکم امید لرم چې ټول یاران دوستان بخیر روغ او جوړ ګرانو کتونکو نیو بلاګ کې درته ویلکم کوم د خیر نن د 18 روژه او مسجد ته روان یو دا ټایم سحري وشوه مونځ کوو خپل بلاګ هم سټارټ کوو ټول ملګري بلاګ ګورئ ښه مونځ وشو د خیره کور ته واپس راغلم بس دا راته ووایي چې ستاسو ځای کې یخني شته که نشته دلته خو اوس هم ازیره ساعت یخني ده مونږ څادر په سره وو نو اوس به انشاءالله تعالی بس آرام وکړو اوده به شو چې کله راپاسو بیا به بلاګ سټارټ کړو جمعې مبارکه ورځ ده په دې روژه کې دا دویمه جمعه ده او بس جومات ته روان یو مونځ کوو بیا به هغې نه بعد څه اکټیویټي پلان جوړو بهر به ځو ماشاءالله ماشاءالله د جمعې مونځ مونږ وکړو د خیره سره او بس اوس روانګي کوو ځو تر ماپارم ته بوټي وروړو بوټو پسې ځو د خیره سره نن بلاګ مونږ بوټو باندې به جوړو ریټ په تاسو سره شیر کوو ولې چې هغه حجرې له بوټي پکار دي نو هغه حجره کې مونږ بوټي لګو ټول بوټي به تاسو سره مونږ شیر کوو د هغې ریټ به هم در سره هم شیر کوو پیر صاحب راغلی دی پیر صاحب له ګاډی راته وایي او ځو ځان رسو تر ماپارم ته انشاءالله ماشاءالله زبردست ډېر موسم ډېر زبردست بس کوم څوک کې ولاړي یوسفه کېنه که نه پیر صاحب لاک ورته خولو کړی کېنه په خیر په خیر السلام علیکم په خیر ستړی مشې ستړی مشې معاذالله هلکه معاذالله مې ځان سره روان کړی او کړه وایي زو تر ماپارم کې سب ملګري تر ماپارم کې پوه شو یوسف مونږ ځان سره دې ځای نه پیک کړو زو انقلاب روډ باندې خپل سفر هم جاري کړو د خیره سره ټول ملګري ګورئ سبا روژې ماته په کومه لیکلې یوسفه دا راته ووایه بدرون استقبال کې په پخو چونترو کې سبا زړه چونتره کې زړه چونتره پیر صاحب وایي زړه چونتره کې سبا روژې ماته نو ټول ملګري ګورئ حاضري به لګوئ ښه ولې راځي ورته ووایو که نه ورسیو تر ماپارم ته دا ټایم د خیره سره او به دا ښکلي ښکلي بوټي دي زبردست زبردست مونږ ګرځو دلته بوټي خوښ شو دلته نه الدو کني بل ځای نه به والو وګورئ تاسو ډېره مزه کوي یار څومره زبردست بوټي دي یار ماشاءالله ماشاءالله دلته وګورئ دا بوټي وګورئ دا څومره زبردست دي السلام علیکم دا بوټي وګورئ زبردست زبردست دا وګورئ ښه السلام علیکم ښه یې جوړ یې صحت ښه دی رډي دی مالټې بوټي دی ګورو څلور د مالټې بوټي مونږ الو څلور مالټه څلور یو څلور راته ښایسته امرود برابر کا دا څلور دانې مالټه شوه یو دانه امرود یو دانه نه امرود په 100 روپیا باندې دانه 100 روپۍ صحیح والله زه خو وایم چې لږ د ګلونو یو څه د میوې خدمات کې ډېرې ملاویږي ها ها زه به د ګلونو یو څه دا ته وګوره دا ته نښه کړې ده دا به درته اوس د سیمین بان بس دا څه ریټ کې دا 150 کې دي خبر راغلو کلي سایډ نه بل ځای نه چې ډېره زیاته ګلۍ وشوه او غټه غټه ګلۍ ده الله دې خیر وکړي الله دې خیر وکړي او دلته هم امکان دی ایپل بیري سوابیره دې ته وایي او دا بغیر زړي نه وي دا د سیوانو په شانتې دانې نه دا څه ریټ کې ده 400 کې تاسو ته به 350 کې لګو آی هاي هاي ټول بوټي را یوځای کوو چې څومره بوټي مونږ واخیسته هغه تاسو ته مونږ ښایو د خیره او وګورئ سوزکي والا ته وایه راته شه دې خوا ګاډی مو درولو پیر صاحب پوره م روډه بل کې به ډېره ګزاره کې را سره ګورئ ښه که نه واو او چې دانې دا شوي چې دا شوي دا نیمبو شو
دا څلور مالټې دي دا څلور مالټې شو ټیک شو ها ها دا وګوره دا دوه پروټر شول دا پروټر شول دوه دانې پروټر شول بل 13 شول ها دوه نیمبان شول دوه نیمبان شول 15 شول 15 دوه میټې شولې دوه میټې شولې دا 17 شو 17 شول دوه نیمبان شول دوه دغه نیمبان شول د خیره دا انار دی لکه نه دي انار دی کنه ته نیمبان شول وارخطا شوي راواله امرود هم راواله سره دا بوټي مونږه واخسته امیر صاحب مونږ سره امیر صاحب دا کم ځای زه د باړې یم دا د باړې دی ګوره ډېر خوږ دی ښه ډېر او کنه کلیوالم دی ګوره او کنه ګوره کلیوالم دی او د ترما پارم سره بالکل نږدې ګوره دې ځای ته راځي دې نه بوټي موټي وړي باران وریږي د خیره بس بوټي ټول چې کوم یو دی ګاډي کې ږدو او اجرې ته یې رسو د خیره سره اوکې کېده به زه صحیح شو درلم ګاډي کې بوټي کې دي ګاډي کې به بوټي کې او موږ به دې خو راغلو ګملې ګورو ګملې نو بیا ګورو ګملو ریډ سره شیر کوو خو باران وریږي ډېر زبردست ګوره ډېر ښکلی باران وریږي دا ګملې دي قربان من صلیت بقلبی وګوره چلې هلکه ته خو ډېر ښه ګاډی تیار کړی ماما جي دا ګوره ډېر زبردست ګاډی تیار کړی ماما جي ګوره ډېر ښه ګاډی یې راغوستی دی ورپسې ښه دا ګورې ښه ماما جي دا ګاډی راغوستی دی پول د بوټونو یې ډک کړی دی او ماما جي دا چېرته وړي خرڅ دپاره وړي کوم ځای ته وړي میلې له وړي ښه 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 دا ګوره ډېر زبردست دا ژیړ ګلاب پکې ډک شوی دی زما فیورېټ کلر دی خو ډېر ښکلی دی وروسته یې پکې نه ګلونه ایښي ټول بوټي موټي پکې ایښي ښه زبردست تیار کړی دی ښه تش کو د خیره ګاډي تش دی کو او کنه میلې نه اوس رالم میلې نه راغلی ها چې سهار کتلې دا چمچمو چمچمو اوکې دا جزاک الله جزاک الله حماد خان ها بوټي م راواخیستل خو ام کمې و پکې ام هم مونږ رالو ام موږ ځان سره یو ګمله ته فري اوسه ګوره مینه ده ګوره د راهید جان ښه ډېره مهرباني دا دی مونږ ته ګفټ کړه ښه راهید جان راځه شابه ګملې راته کېده بچې ځو دغسې کېده ګملې راته بوټي م کېښوده خیر اوس ګملې ږدي څه وکړه ترتیب درته دا د بخپله کېده ودرېږه پرېږده مه کوه بس ځه ری فردوسه جي کې مړه راځه راخېږه هغه لاس ته وړو لږ نور بوټي دي هغه رالو بیا له خیره سره بس ځو او ګاډی اوس نه سټارټ کېږي پروګرام ورغی سټارټ شو دا نوشهره ده او دغه مخامخ نوشهره NFA ده NFA هغه لاس ته مونږ نور بوټي واخیستو دې سایډ ته خو لکه بیل بوټي دي که نه ګوره دا وګوره په دې کې به دا بوټي ولګوو دا که ته په کمره کې لګوې که بار لګوې که هر ځای کې لګوم دا خرابېږي صحیح دا بوټي به پکې ولګ چې لږ لوک ورکوي که نه چې لږ نور ته وي که نه دا ویل چې بېګون یا دا جوړېږي دا باندې یخني تېره شوې دی نه دا به داسې لوک ورکوي چې ښه ګوره ورته دا وګوره دا پکې بل کلر دی صحیح دا پکې بل کلر شو دا وګوره بیا پکې دا دي هغه لاس ته دي نه دا پکې دغه دي ښه دې ته لوچې دوه لوچې شوې او دوه خرمانې کېده بس او موسم ډېر زبردست دی وګورئ ښه هغه امیر صاحب ودې کته زنده‌باد او دا نه څه ډالې کوه دا ګملو له راواخېستل بوټي ها دا داسې لاندې را ځوړندېږي خو په دیوال پورې لګي او دا به لګي دا به لاندې را ځوړندي سره ګلونه کوي سره ګلونه کوي ټیک ته ښه دا ګورې دلته کې ګل لګېدلی دی پکې دې کې لګېدلی ګل ټیک شوه صحیح شو ځه دا هغه ځای نه هم بوټي واخیستل دې خوا راوړي دي منور افریدي دا نرسري فارم دی دې نه هم مونږ ټول بوټي واخیستل څه دا دي څه هغه نور دي نو حساب کتاب ورسره د دې هم کوو او بس بیا ځو باران وریږي د خیر سره ډېر زبردست او ډېر ښکلی اختر تیارې نه ګوره اختر یوازې په ګلونو راځي په ګلونو باندې اجره کې به ګلونه لګ بالکل بالکل کورونو کې اوجره کې خو مرزا صاحب ډېره خواري کړې خیر هم زموږ ملګري ګوره د سره رابطه کوي ستا نمبر مې ورته منشن کو او د سره رابطه کوئ او بوټي وړئ قربان راځئ واپس اوله چې ډېره تیزه وکمنه ده دې وګو واپس روان یو باران ډېر زیات تیز دی ګلی پکې سټارټ شوه انتهایی تیز سپیډ کې باران دی اوس پکې ګلی هم سټارټ شوه ګورئ ګلی ده ګلی پیرسیب سلو پکې ځکه نه شیشه ماتوي پیرسیب سلو ځه پیرسیب سلو ځه
غلې ده ها هونډا سیویک ته وګوره هونډا سیویک ته سیټ ته ودرېږو دلته کې او غلې ده چې غلې کله ودرېږي واپس به بیا ځو 1 hour later. بس ورسېدو د خیره بازار ګاډی هم راغلو او سامان د ټول کوزو دا ټول بوټي هم دلته کوس که د خیره اوس ځو د روجماتې ټایم دی روجماتې کوو بیا راځو د خیره سره